مراد ها سلامونه احترامات ملګرو امتیاز کمر مازیګر ټیم دی ډېر ښکلې نظاره ده ګاڼې شروع ده یعنی ګوړه جوړیږي دا تاسو وینئ چې دا په کومه طریقه باندې جوړیږي کېدای شي ډېر داسې نوي ملګري چې کوم دي دا نوي هلکان چې کوم دي نو دوی به دا شی لیدلي یا نه لیدلي دا ملګرو ګاڼې ده یعنی پاخه شي بیا د هغې نه چې ګوړه جوړیږي نو نن دا تاسو ته ښیو دا چې کوم دی نو دغه ځای کې دا ګني ورکې او تاویږي او دا دغه ورته لګېدلې ده په دې کې دا مخامخ اوبه چې کوم دي نو دا را روانې دي هلته پرناله لګېدلې او د پرنالې نه دې کړي ته اوبه راځي بیا دې ته اور بلیږي او د اوبه پکې ګرمیږي تاسې وینئ دغه پرناله ده مخامخ چې د ګانو نه اوبه وځي او په دې کې راځي دې کړي ته راځي او دې کړي ته اور لګېدلی دی په دغه طریقه باندې ګرمیږي تاسو وینئ دا کړی چې کوم دی نو دې کې دغه د ګانو د اوبو جمع کېږي او دې ته اور بلي دې کړي ته تاسو وینئ بیا چې اوبه ګرمې شي نو هغه پور تیار شي دې بل کړی ورته خوا کې دا دی لګېدلی دی نو دې ته دغه کې دا تاسو وینئ دا پور تیار دی دا دې پور ښه مزېدار تیار شو ورسېدي او ګرمه ګوړه ده بیا دا چکې چې کوم دی نو دا په دې طریقه باندې چکې کېږي امیر پرزن بھائی دی ګاڼې ده الله دې آباد ساتي چې راوستو اوبه خو مو څښلې او ګرمه ګوړه پکې مو خوړه دا وینئ ماماګان لګیا دي او چکې جوړي دا طریقه ده ما ځان سره یو ماشومه لور ده دا مې هم راوستله دا ده ډېره خوشحاله ده بس کله ګني چوپي او کله ګرمه ګوړه خوري ښه سورکې ده ګوره ډېرې ښکلې نظارې دي انا یا څه خوري مم خوري څه شی دی ګني چا چې ته سلام وکړه